دوستان یو بل مهم مورد د نارینه او د ښځینه او د توپیر په بحثونو کې د سټرس او د ژوند د فشارونو مسله ده. کله چې په ژوند کې د نارینه او ښځینه ترمنځ ستونزه پیښیږي، فشار راځي، سټرس پیدا کیږي، نور قصې راځي، یو پیښه کیږي، یو ستونزه پیښیږي، یو جنجال جوړیږي، یو مسله جوړیږي. نارینه او ښځینه د دغو ستونزو په اړوند، د دغو فشارونو په اړوند، د دغو سټرسونو په اړوند څه ډول چلند کوي؟ ښځه څه چلند کوي او نارینه څه چلند کوي؟ ښځه سټرس کې له پروجستون، استروجن او ځینو نورو هورمونونو نه کار اخلي او اړتیا ورته لري. نارینه په داسې وضعیت کې د تستوسترون هورمون ته هم اړتیا لري او هم کار ترې اخلي. ښځینه مشاوره اخلي، خبرې کوي او حل کوي. نارینه زغمي، حل کوي او عملا برخورد کوي او چلند کوي. ښځې د ستونزې د حل لپاره له ټول قدرت نه، له ټول مغز نه کار اخلي. کله چې ښځې ته ستونزه پیدا کیږي او کوشش کوي چې حل کړي، له ټول مغز نه کار اخلي. نارینه د مغز له یوې برخې نه استفاده کوي د فشار او د ستونزو په وړاندې. نارینه په سټرس کې خطرمنونکي دي، یعنی ډېر بیړنی چلند کوي، ډېر وچ برخورد کوي د ستونزو، د سټرس او د فشار په وړاندې. ښځینه ډېر ژور، ډېر عاطفي او ډېر احساسي برخورد کوي. ښځې د سټرس پر مهال سړې، احتیاطي او د زړه خواله لرونکي انسانان کیږي. کله چې یو پیښه، یو ستونزه، یو جنجال، یو مسله، یو فشار، یو پیښه سوي، نارینه دغسې نه وي. نارینه لږ وچ برخورد کوي، لږ په اصطلاح قاطع برخورد کوي. کیدای شي د قاطعیت لږ ګټور وي، خو دا وچتوب یې کیدای شي لږ د ښځې له نظره ښه نه وي. د سټرس پر مهال ښځې اکسیټوسین هم ترشح کوي، او یعنی دغه د اکسیټوسین هورمون په بدن کې ترشح کیږي او ډیر کوشش کوي چې په هغه پیښه کې، هغه سټرس کې ډیر هغه وکړي، یعنی په اصطلاح نوازش وکړي، مثلا مینه وکړي، یو څه زړه سوی وکړي، د زړه خواله وکړي، ورته نور مسایل. نارینه د سټرس په وخت کې کیدای شي شیشې ماتې کړي، کیدای شي کور ته ور واچوي، کیدای شي مقابل ور ووهي، کیدای شي طلاق ورکړي خپلې ښځې ته. اما ښځینه ډېر هغه کېږي، ډېره زړه سواندې کېږي، ډېره مهربانه کېږي. او په دې کې دلیل دا ده چې په نارینه کې تستوسترون ترشح کېږي او هغه ډېر د تاوتریخوالي، د خشونت او توندۍ او د ښکارو هورمون ده په اصطلاح چې کله ډېر سي. او ښځینه چې کله اکسیټوسین ترشح کوي، اکسیټوسین د مینې هورمون ده، د نوازش هورمون ده، د لذت هورمون ده، د زړه خواله هورمون ده، د مینهناک چلند برخورد ده. ښځې د سټرس پر مهال منطقي تصمیم نیسي، ډېر ژور تصمیم نیسي، ښه تصمیم نیسي. خو نارینه د سټرس او فشار په وخت کې هر څه خرابوي. اوس خبر څه ده او نتیجه څه ده، پایله څه ده. اوس که یوه ښځه په دغه ډول او یو نارینه په دغه ډول مخ ته ځي، زما هیله به ترې دا وي چې ښځه چې کله نوازش ورکوي، د نارینه سټرس لري، په قار ده، او ښځه سټرس لري، مینه ناکه سوې ده. اوس دا معنا ورکوي چې ښځینه دا مورد درک کړي چې نارینه یې د سټرس په وخت کې دغسې یو حالت پیدا کوي، او ښځینه چې کله سټرس پیدا کوي، په اصطلاح وضعیت نارامه کېږي، سټرس جوړېږي، وضعیت خرابېږي او پیښه کېږي، او هلته ډېر کوشش کوي په اصطلاح توجه وکړي، پاملرنه وکړي، ټیک کیر وکړي ښځه. دا مورد باید نارینه هم درک کړي او ووایي چې والا دغه ډېر پام او ډېر زړهخوی دا شی څه کوي دا ښځه، دا یعنې معلومېږي چې ناارامه ده. مثلا ډېر پام کوي اولادو ته، ډېر ټینګار کوي د اولادو په وړاندې، چېرته ده، څنګه ده، څه وخت راځي، څه وخت به رانیسي. ده ته پخپله ډېر پام کوي چې چېرته ده، ډوډۍ وخوړه، ډوډۍ ونه خوړه. دا معنا ورکوي چې ښځه ناارامه ده په هغه وخت کې، او نارینه باید دا وضعیت او دا حالت درک کړي. او دغه درک او دغه فهم چې دا نارینه په دغه د سټرس په وړاندې څه ډول انسان جوړیږي او ښځینه په دغسې وخت کې څه ډول انسان جوړیږي، دغه فهم د ښځې او د نارینه لپاره خورا مهم ده، او زما په نظر د ډېرو برخو د یوې غوښنې برخې ستونزې د حل یوه حل لاره ده.